هم کندهار ښار کپتان مدد چوک او شهیدانو چوک ترمنځ د صرافۍ مارکېټ دغه ساحه ده. دغسې روان یم د شهیدانو چوک خواته، بیا دغسې پسې ځم په هرات بازار کې نن هغې خواته. پر 6:14 بالا شهیدانو چوک بجې دي، 6:14 بالا. دا هم هرات بازار. ډاون ټاون دی دا د کندهار. وینې یې هندوانې پر عمومي جاده باندې ماشاءالله دې ورسره بیخي غټې غټې هندوانې دي. بس نو اراده مې بېرته بدله سوه، وری نه خورو په موټر کې کرار خورو. په موټر کې زه په تکلیف یم، ذکرا خو هر ځای خوړای شي. وینې کپتان مدد چوک دی. دلته م ټوله دا شریخ خو جوس و دا شان په دې ساحو کې خرڅېږي. دلته مو وریجې په کار ولې هغه مو راواخیستلې، نو ټوله هم د پروشان دي داسې ځه. د ذکرا په رقم دغه دی د کابل موټران دي. ذکرا ودانې دي وینې، بیا بل یو دی د کابل موټر، هغه ولاړی بالا کابل ته حرکت وکړي. موږ به هم پسې وځغلو کابل ته به ولاړ سو ورسره. صحیح دی؟ څنګه دي خوښه دي ده؟ ودرېدی بېرته. بالا د خدای په امان موږ دسه ولاړو کابل ته. بای بای. سلامونه، ستړي مه سئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې هر چیرې یاست صحتمند به یاست او ګرمیانې به مو په خیر وي. نو نه پوهېږم ځینې خلک باندې به نه وي ګرمي، خو پر موږ ګرمي ده. موږ فکر کوو چې پر ټوله دنیا ګرمي ده. دا هم کندهار ښار کپتان مدد چوک او شهیدانو چوک ترمنځ د صرافۍ مارکېټ دغه ساحه ده. دغسې روان یم د شهیدانو چوک خواته، بیا دغسې پسې ځم په هرات بازار کې نن هغې خواته. نو په تاسو هم د کندهار ښار دغه مرکزي نقطې ووینم، د اپډیټ یې چې د دې شپو ورځو کې څه خبرې دي. نو راځئ راسره پاته سئ. اوس هم تقریبا د توپخانې د هوایي پل سره یم، د ظاهر شاهي لیسې طرف ده. یو طرف یې نو ظاهر شاهي لیسه ده، دغه طرف بل طرف یې نو بس دغسې ټک ټک بازار توپخانې ته لار تللې ده. د ګني جوس بیخي ډېر سوی دی، وینې بیخي ډېر دی. نو یو څه اقتصادي دی، په دې خاطر یې خلک څښلی شي. شم دی، طبعي دی، شی دی چې زیات شي. صحیح دی چې د دې نورو فیک شانو مخه ونیسي، د دې انرجانو د دې شانو. اوس به نو بیخي په دې موسم کې په دې ژاړو خټکیانو ته ته یې وګورئ، زه یې سم در باندې ووینم. په دې ژاړو خټکیانو کې چې هم څوک انرجانې څښي، نو به ناځواني د وطن سره او د وطن د بزګرانو سره. سړک چې پراخ شو ډېر خوند یې وکړي. دا هم 6:14 بالا شهیدانو چوک بجې دي، 6:14 بالا. معلومیږي ساعت کې معلوم شو، عینکې خو نو زما سره لمر پټ شو، بالا ما ایسته کړې عینکې. او دا غرمه نه بېدېږي ذکرا، بیا وروسته طبیعت خراب وي، دا ټیم بیا خلک په عذابوي. او زویه زویا ځینې په عذابه ده. څه سزا ورکړو؟ شی به نه ورخو ذکرا. یاره په دې ښار کې د هر سړي تلوار دی، د یوه سړي نه د هر سړي تلوار دی. د
د کباب والا باندې هم شی نشته پر دې اینې والا او پر دغو باندې یو خو ناوخته دی د ورځې په اوږدو کې هم ډېره ګرمي خلک چندانې دې شام ته زړه نه ښه کوي دا هم هرات بازار هرات بازار اوس ټوله ریړیو نیولی دی وینې مازدیګر دی دا وخت نو ټول خلک په شور کې د ورځې په اوږدو کې ګرمي خاص څوک نه راوځي دا وخت نو بس په هرات بازار کې سایه یي چې داسې پر نوي سړک باندې راوګرځو دلته نو داسې حساب دی چې بالا به رازغلې که دې لږ څه درته ووایم اوس انسانیت که دې وکړې بالا به پاته یې تر مازدیګره حوصله دې در خوري چې یوه ته صبر وکړې بل پسې راځي بل راځي بالا مقصد ځان ته به ځای پیدا کوې دلته یو ځای غواړم چې موټر ودروم نوی سړک دی دلته مې کار دی چې چیرې به موقع پیدا کړم ځای راښایم دا ځای بیخي صحیح دی دلته نو بس ترکاري هر شی دلته پیدا کېږي دا یو د دواو تجارتي مارکیټ هم په دې ځای باندې دی دلته مې یو څه په د چینا مارکیټ کې یو شی په کار و هغه م راواخیستی نو دا دی پر نوي سړک بېرته روان یو مازدیګری دی وینئ چې څه وضعیت دی ډاون ټاون دی دا د کندهار کابل ښه ځای دی ستا خوښ دی هو Papa, وسی ورسی الته څنګه ځغانو کوي کابل کې تو خو به ژمي کابل ته تللی وې په واورو کې کابل بي ویني پاپا دا ځینې ځینې ګیلاس د کابل دی اوس ګورې وینې دا هم د امام بارې سړک دی درته غواړم چې عمومي جادې ته ځان وباسمه مخامخ هم وتلی شوم پر دې لار صحیح دی هلته مې یو ځای بیا درېږم مخامخ راباندې لمر دی وینې یې هندوانې پر عمومي جاده باندې ماشاءالله دې ورسره یې بیخي غټې غټې هندوانې دي خټکی ولې سږ کال نه غټېږي
انګور هم شته ذکره انګور غواړې که شیریخ شیریخ نو دغه دی نصرالله شیریخ فروشي ذکراس بس د خوراک ځای چې دا جنجال شروع کړي چې تا ته هم راخلم ذکرا صحیح دی نو زه به شیریخ راواخلم زما د موټر اران کار نه کوي چې ورته ویې ویم چې رایوړه زه به ورسم هلته به لمونځ ځم بس نو اراده مې بېرته بدله سوه ورې نه خورو په موټر کې کرار خورو په موټر کې زه په تکلیف یم ذکرا خو هر ځای خوړای شي وینې خو زه چې موټر چلوم نو بس بیا په تکلیف یم ما ورې به یې وخورو دلته خلک ناست وو وینې چندانې هوا هم نه وه یخه ګرمي وه په دوکان کې نو یو ځای به یا ودرېږو یا به دغسې په رفتار کې کرار خورو دا هم کپتان مدد چوک یعنې پسې بند ځای ولاړ یم په دې خاطر شی نه معلومېږي زه به وارې دا نوشي جان کم بیا ویلې کېږي ګرمي ده بیا به خبرې کوو کرار به بس حرکت هم وکړو دلته سړی عذابېږي ځکه چې نور ګراکان هم ورته درېږي نو چې رفتار کې یو ځای ارام ځای ودرېږي هم صحیح دی دا هم کپتان مدد چوک دی مازدیګری د توت شپې خلاصې شوې که نه بیخي بد حال به دلته د توتو دلته م ټوله دا شریخ وو جوس و دا شان په دې ساحو کې خرڅېږي ښه کافي وخت ودرېدم خو شریخ مې تر پایه هم خلاص نه کړل ماشاءالله دې ورسره یې داسې شریخ دی چې خامخا یې وارې ټرای کړي که چیرې ما اورئ دونه ډېر وسه مې دونه کندهار کې مې بیا وویل چې بیا نه یې د کار بیا زه ملامت یم یو ورځ مې په کامه کې خوړلي دي هغه ډېر خوند وکړي هغه نو خپله د کامې سړی و هغه په ژبه ورسره پیدا ورغی چې شریخ یې راوړل ډېر انتیکه هغه وخت کې فکر کوم د کیلې و که د څه شي وخت و کیلې ایسکریم شریخ و داسې خوندور و او دا خو نو همیشه خورو اوس یې نو بالا شپې دي دا هوا چې څلور څلوېښت پنځه څلوېښت یې دې وخت کې خوند کوي بل ګیلاس په واچوه یو په بلې سره واغونده برابر مازدیګر به نو حوصله کوې نو اشاره باندې م خلک ولاړ وي نه دا د زرجي بابا چوک دی موبایل ته لیکلي دي وایي مشران باید په چټک سرعت سره ولاړ نه شي وایي بیا حادثه رامنځته کېږي وایي بیا ټکرۍ سره ونو ښه وایي تا د زار وخت وایم و مخ ته مه کښېنه ستا د مخ لپاره مخ سیټ نه دی صحیح ته یا کښېنې
دا اوس لوی لوی خلک د سړک په منځ کې ولاړ دي، بس بیا یې څوک ووایي ویې والی یو دم سړک ته رالاړ دا سور پلمیټ مخامخ شي وای دا څه رقم پلمیټ دی؟ دا تور پلمیټ نو نه وي. دا که جاده نه وای جوړه سوې ډېر به سخت بیروبار وای، خو دا ده چې اوس جادې ډېر کومک کړی دی ده په ټرافیکي ازدحام کې. درملتون دی، بس نه پر درملتونانو باندې ډېر بیروباري په کلینیکو. ما ورته وویل مال بریاني راوړه، ډېره ترخه مه راوړه چې دا ماشومان یې نه شي خوړی. خو ته په هغه ورځ ډېره وږې وې، تا ته د بریاني نوم ښه خوند درکوي. اختر په ماښام هم بریاني وخوړه؟ ښه ستی په یاد دي. شان دي ټوله وینې. دلته مو وریجې په کار ولې هغه مو راواخیستلې، نو ټوله هم د پروشان دي داسې ځه. مازدیګرۍ بیا وینئ خلک ټوله په جاده کې کښېني، دې شاوخوا کورو خلک. موږ هم تقریبا بالا په درایي کې وینو. درایي څلی که وینئ دا هغه د معلومیږي. دې خواته نو کسابې دي و، هغه خواته بیا تازه میوې دي. ذکره دغه د غوا لپاره یې دغه اخیستې دي ډوډۍ وینې. د غواو د وزو د ټولو شیانو لپاره دغه رشکه وړي. د ذکرا په رقم دغه دي د کابل موټران دي. ذکرا دی وینې چې کابل ته روان دي ټوله، ته ولې نه کېځې کابل ته؟ پیسې نه درڅه غواړې، زه کرایه ورکوم، ورسه ور وخېژه کابل ته ولاړس. ودانې دي وینې. بیا بل یو دی د کابل موټر، هغه ولاړی بالا کابل ته حرکت وکړي. موږ به هم پسې وځغلو کابل ته به ولاړ سو ورسره. صحیح دی؟ څنګه دي خوښه دي ده؟ ودرېدی بېرته. بالا د خدای په امان موږ دسه ولاړو کابل ته. بای بای.